عزیز لاله په یو دو شعرونو بلنه ورکوم چې اورېدلي مې د سم لیونی کېږي اورېدلي مې د سم لیونی کېږي په سپرلي کې د یار غم لیونی کېږي او ځکه مکل په جامونو لیونی شم ځکه مکل په جامونو لیونی شم شیخ هوښیار د په زمزم لیونی کېږي ګل امیر چې کله ګل شي په مابڼ کې خپل عزیز برابلم لیونی کېږي ځان مې کړې جانان مې کړې منې که نه ځان مې کړې جانان مې کړې منې که نه څومره یاره ګران مې کړې منې که نه او هسکه غړی ګرځه د قیصر په سر هسکه غړی ګرځه د قیصر په سر ځه د ښکلو خان مې کړې منې که نه خپلو یو دو شعرونو بلنه ورکوم چې زمونږ څوک دي مونږ چاله راځو زمونږ څوک دي مونږ چاله راځو بلکې امان لاله دې ډالۍ وي چې زمونږ څوک دي مونږ چاله راځو غونډ کلی پرېږدو یاره تاله راځو او دې ستا د مینې کرامات مشاله دې ستا د مینې کرامات مشاله او ځکه په مینه درله خواله راځو مونږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي مونږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دې وشي یو څو دانې دي د امې لره د خدای په نامه یو څو دانې دي د امې لره د خدای په نامه زما تسبیح نیمګړې شوي چې ثواب دې وشي بلې ټپې ته به دې جوړ کړم په خپله باندې بلې ټپې ته به دې جوړ کړم په خپله باندې ته ټپه وکړه یا قربان ورپسې ماله راځي او منصوره دا خو ټول خلوص ته د یارانو ګینې منصوره دا خو ټول خلوص ته د یارانو ګینې ما سره څه دي چې یاران ورپسې ماله راځي روغنی بابا وی چې خوشحالي ځان له پخپله ورکوه خوشحالي ځان له پخپله ورکوه چې څوک نه درکوي نو خپله ورکوه که محتاجه خلک ډیر شو انصاف وکړه که محتاجه خلک ډیر شو انصاف وکړه او هر محتاج له یې په تله ورکوه او روغنی د هم د خیر په تمه ناست دی روغنی د هم د خیر په تمه ناست دی کله کله پکې دله ورکوه مهرباني چنګم په خوله بنګړی په لاس د ګوتې ټک وباسي چنګم په خوله بنګړی په لاس د ګوتې ټک وباسي او دغه زلمی به څنګ په دې غره کې سړک وباسي چې په لمنه یې منځونه کېږي هغه خلک چې په لمنه یې منځونه کېږي هغه خلک د زلزلې په فنډ کې هم ځان له وټک وباسي